السلام علیکم دوستانو، څنګه چې تاسو وکتل په دغه شاته ټیټوریال کې چې موږ یو تصویر په اډاب فوټوشاپ کې څنګه راولو یا یې څنګه را اوپن کوو. زه د کیبورډ نه کنټرول او پریس کوم. زما سره زه دلې څو تصویران سلیکټ کوم. دغه راغلل اډاب فوټوشاپ ته، دغه به اوپن شي. زما سیسټم لږ سلو دی خو بهرحال بیا هم دومره نه دی سلو. دا تصویران راغلل. اوس دا چې کوم دا ډبل داسې ایروګان یې لګولي دي، اوس په دغه باندې چې موږ کلیک کوو، دغه باندې موږ په دغه ځای کې چې کوم د ایمیج نام دی هغه موږ کولی شو. هغه باندې موږ چې کلیک وکړو هغه به موږ ته راشي. خو دا هم ډیره ګرانه کار دی. تاسو به دغه ځای باندې کلیک کوئ او بیا به داسې ایمیج ګورئ یو دغه. تاسو سمپلی د کیبورډ نه کنټرول ټیب هم موږ ټول به سلیکټ کړئ. کنټرول ټیب، کنټرول پلس ټیب، دغه باندې تاسو ایمیج بدلولی شئ. اوس زه دا غواړم چې دا ایمیج کټ کړم. زه به راځم او دا چې کوم د کراس نشان دی دغه باندې به کلیک کوم، دغه کټ شو. او تاسو چې کوم سلیکټډ ایمیج وي، لکه اوس دا ایمیج سلیکټ ده، دغه باندې کنټرول ډبلیو، کنټرول ډبلیو، تاسو په دغه باندې کلیک پریس کولو سره، کنټرول ډبلیو سره پریس کولو باندې هم دا چې کوم تصویران دي دغه به اډاب فوټوشاپ نه به کټ شي. کنټرول ډبلیو. اوس دا ایمیج ده او دغه باندې اوس زما بروش سلیکټ کړی دی. اوس دغه کې ما لږ څه دغه ما په بروش ټول باندې لږ څه کار وکړو، داسې څه مې ډکو څه دي نه خواسې بریل. اوس ما دا چې کوم په بروش ټول باندې ما دا شیان کړي وو، اوس دغه شیان چې دي اوس زه پریس کوم. بیا د تصویر زه غواړم چې دغه کټ کړم، اډاب فوټوشاپ نه ولاړ شي. کنټرول ډبلیو به پریس کړم، دا اپشن به راشي. که چېرې تاسو غواړئ چې سیو کوئ یې، خو صحیح ده تاسو یې سیو کړئ او دغه فایل ته نام ورکړئ، دغه ایمیج ته، او چې کومه ډایرکټري کې غواړئ هغه ځای کې تاسو سیو کړئ او د ځان سره یې وساتئ، محفوظ یې کړئ در سره. او که چېرې تاسو غواړئ چې نو او کینسل، که چېرې تاسو غواړئ چې موږ یې نه کینسل کوو، موږ لږ څه کار پرې کوو، بیا به کینسل کړئ، کنټرول ډبلیو. که تاسو غواړئ چې موږ یې نه غواړو، بس دغه ته ولاړ شئ، په نو باندې به کلیک وکړئ او داسې به دا ولاړ شي. دوستانو امید لرم چې تاسو به دا هغه به هم خوښوي وي او ملاویږو به په نیکسټ ټیټوریال کې. په لوی الله مو سپارم.